د خوست ولایت په مرکزی محبس کې د زندانیانو د ازادۍ او د ځینو نور بندیانو د بند په موده کې د تخفیف په پار راټوله شوې غونډه ده. د یاد زندان مسؤلینو په وینا له دغه زندان څخه 158 زندانیان آزاد او ورسره د امیر المؤمنین ځانګړی شفقت او لطف له مخې د 291 زندانیانو د قید په موده کې تخفیف رامنځته شو. د بندیانو لپاره موږ د عصري تعلیم لپاره موږ زمینه برابر کړې دي. الحمدلله ډېر ښه زمینه ورته برابر ده چې استادان ورته راځي، دوی ته په وخت سره درس وایي. د دیني علوم په بخش کې موږ د دوی لپاره استادان لرو چې دوی ته د دیني علوم په بخش کې دوی ته درسونه ورکوي. نو د حرفوي زده کړو په بخش کې موږ د دوی لپاره ترتیب لرو چې دوی خیاطي کوي، دوی د مسلکي او تخنیکي زده کړو په بخش لپاره موږ دلته ترتیب لرو. د خوست ولایت د استئناف محکمې مسؤلینو په وینا د زندانیانو ستونزو حل کولو او پر وخت دوسیو ته رسیدنه کړې او زیاتوي چې وخت ناوخت له یاد زندان څخه لیدنه ترسره کوي څو د بندیانو غوښتنې نږدې واوري او د حل په موخه یې ګامونه پورته کړي. دغه بندیانو د هر بندي دوسیه ته د مقایسه په خپل وخت سره رسیدګي کوي او د دوی موضوعات په خپل وخت سره حل کیږي او د بندیانو په دوسیو کې ان شاء الله د ستونزې نشته. موږ وخت په وخت صاحبان راځي، مخبل راځو د محبس د هر بندي خبر اورو او هغه کوم بندي چې ستونزه لري هغه ستونزې موږ محبس له مسؤلینو سره شریکو او د محبس له مسؤلینو هم خوشاله دي او د موږ هغه دوسیې چې کومې دي هغه په وخت سره خپل رسیدګي ورته کیږي. بل لور ته آزاد شوي او هغه بندیان چې د امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي لطف او مهربانۍ له لوري د قید په موده کې کموالی راغلی، د اسلامي امارت له مشرانو مننه کوي چې د ولسونو د هوساینې او خوشحالۍ په موخه یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. دوی زیاتوي چې د خوست په مرکزي زندان کې ورسره د مسؤلینو له لوري غوره چلند کیږي او زندانونه اوس مهال د شکنجې پر ځای د حرفوي او دیني زده کړو په روزنیزو ځایونو بدل شوي دي. اسلامي امارات نه ډېر خوشحال یو، موږ سره ډېر ښه چلان کړی ده. زه خپله داسې نه چې په دې نه ډورېږم یا کومه مشکل دی که نه، مو 14 میاشتې دلته تېرې کړي دي. ما ته یې اوسه پورې پیپ نه ده راچولی چې څنګه ولا کېږي. 6 میاشتې مې کورس ویله ده د بجلۍ شهادتنامې یې راکړې دي، ارسره دي او کور ته مې لګلي دي. او بل کاریونو ځون ته کورته وتاک ده، په هغه کې انشاءالله ډېر کاریون شوي دي. ډېر قرآن ترجمه هغه کې ترجمه کې ډېر نه قرآن شریفونه ختم کړي دي، ډېر نه سپارې ختم دي. باید هر ځوان دا باید ومني چې باید هیڅ جرم ونه کړي او هیڅ ځوانانو ته مې دا خاص پیغام ده چې نشې، غلا، سرکت، ګاونډیانو ته تکلیف، نور ته تکلیف، مسلمان ته تکلیف، ضرر دا باید خاصتا بند کړي. خاصتا د نشهیي موادو چې دی خاصتا د فامیل سره ظلم ده، د ورور سره ظلم ده، د خور سره ظلم ده، د هر چا سره ظلم ده، د ځان سره خپل ظلم ده. دې کارونه باید ډډه وکړي. په آینده کې زه وغواړم چې خپل کسب، خپل کاروبار، خپل ورونه، خپل زمان آینده ښه وسنجوم، ښه فکر وکړم چې زه غلط کارونه ونه کړم، بیرته زندان ته رانه شم. د یادولو ده چې د خوست مرکزي زندان مسؤلینو زیاتوله اوس مهال سره په یاد زندان کې 909 زندانیان بندیان دي چې زیاتره د نشهیي توکو پر استعمال، قاچاق، غلا او اخلاقي فساد باندې نیول شوي دي.